السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې ښه اوسئ. وعلیکم السلام. وبخښئ مانه چې خور پوښتنه کړې وه هغه اوس لکه چې ګروپ نه وتلې ده ما مخکې هغه آپشن هغه کړی و خو دوی نه اکسپټ کوله او بل زه ټولو ته وایم د ورونو ته خیر ده چې زموږ اواز تاسو مه غږوئ سکرین ریکارډ مه کوئ ځکه دا لږ خدمت چې موږ کوو دا هم داسې نه چې بند شي. ابابیل جان خو بیا اجازت وغوښتل هغه ته مې ویل زه خیر اوسې شیر کړه ځکه هغه نه وړاندې یو بل چا هم شیر کړی و بیا هم تاسو ټولو نه بخښنه غواړم خو زما هغه مه شیر کوئ مشکل جوړیږي او اوس هغه وای لیوني ته ویل چې لوټي مه وله وای اوس دې را پام کړه امتل مو اورېدلی ده کاري صاحب وای لیوني ته ویل چې ډبرې مه وله وای اوس دې را پام کړه اوس خپل ورپام که خپله به ریکارډ کړي چې هغه کې بیا چاپ سي رسېږي ورته نو کله وخت د بعضې خلک قصدن دې ته دغه جوړوي چې هله زر کوه دلته د دې چا په خوله باندې لاسونه نیسي په سوونو خلق ناست وي په سوونو خلقو کې دوه کسان به د موږ اډمینان وي درې کسان به د موږ اډمینان وي په زرګونو خلق اوس سکرین ریکارډونه کوي پسې نشروي مه راځئ بیا لایف ته مه راپورته کېږي یا خبرې مه کوئ ضرورت څه شی ده تاسو که کومه پوښتنه لرئ کوم ویل لري په کمنټ کې هم کولی سئ اډمینانو ته هم لیږلی سئ تر څو پورې د تاسو خبره جواب سي بیا د موږ پښتانو ته چې کوم کار ووایي چې دا مه کوه هغه کوي چې ورته وایي مې کوه هغه چې ورته وایي ویې کړه هغه نه کوي مې کوه هغه چې ورته د موږ پښتانه څه عادت لري چې ورته ووایي وایي دا کار مه کوه هغه کار کوي چې ورته ووایي ویې کړه نه کوي اوس د الله بنده د خور ته وایم خپل سوال به دې کړی وي ښکته سوي به وي نور به ته د چا در پام هم نه و تاسې اوس خلکو ته ووایې چې سکرین ریکارډ مه کوئ بیا الله بندګانو خلق لایکونو ته ضرورت لري خلق فالورزو ته ضرورت لري نو بیا چې ورسره وملیکي دا بعضې خلق بیا دومره ظالمان دي خدای دې دوی ته هدایت وکړي که هدایت نه وي خدای دې دا ټول اکاونټونه وربند کړي بیا هلته د ما ویډیو د ښځو عکسونه یې ورسره لګولي یا د بل چا وایي دی الله بندګان ودې الله بندګان دغه مرون خو دا خو د موږ د رنګ بدي کوشش کوي دا ولې داسې کوي د الله خاطر وکړي د که کومه یوه شرعي مسأله وي ضروري مسأله وي نه شري کړي لیکن داسې مه کوي د موږ د عزت خیال خو ساتي موږ په الله قسم که له پردیو ښځو سره په غیرت په جرات په دې میډیا کې یعنې داسې څوک نسته چې له ما سره دې په جرات باندې د الله په فضل سره خبرې کړي خو له زنانه سره یې نشو کولی خو بیا دا خلق راولاړ شي د ښځې عکس هغه بیا د موږ داسې سرټمبه خلق دي هلته ورته لیکي پسې قاري صاحب محترمه قاري صاحب انتقادونه وي بد و رد وي اوس په دې نه پوهېږي چې د قاري صاحب اکاونټ کوم یو ده د قاري صاحب صفحه کومه یوه ده بس ورته لیکي سي نشر کړي وي بس والله بل ورځ مې بعضې خبرې ولیدلې دا د موږ بعضې ملګري وو پخوا باندې چې دا څنګه به ویډیو نشر کړله بیا یې اکاونټونه د ټیک ټاک دغه سر خوړلی څه کوي د یوټیوب هم ورسره جوړ کړي د قاري شفیع الله مؤمن بیا خلکو ته په کمنټونو کې لیکي چې دا د یوټیوب پاڼه د سره سبسکرایب کړي سبسکرایب په 10 کاله مې په میډیا کې تیر کړي په خدای قسم کې مې چاته ویلي چې ماته لایک راکړي بېشکه په 10 کاله کې مې په خدای قسم که چاته ویلي چې ما سبسکرایب کړي یا مې شک راکړي یا پالو راکړي نه ولاکه ورته وایم او دا چا چې پالو کړی یم چې په موږ احسان بولي زر زر مو دا فالو بیک در اخلي په کار مولا ولاکه یاسته بېشکه په 10 کاله کې مو په خدای قسم که چاته ویلي چې ما ته دا سبسکرایب دې ما نه و زه دا سرخوړی خلکو ته مې ویل دا د المؤمن دارالحفاظ دا د یوټیوب پاڼه یو وخت کې دغه ورباندې راغلی او بندیز دغه د موږ ټول قرآن کریم پکې د په خاطر مال سکان ورکړي څه شی ورکړي سکان ورته داسې څوک ورسره راځي غالبا دغسې داسې نو دغه ظالم به ورته لیکل چې وایي قال د ما دا اکاونټ در سره سبسکرایب کړي
دا بعضې خلک موږ ته وایي قاري صاحب د دې لایکونو د دې پلورزو دپاره راځي. والله بالله ثم تالله د ما دغه د ټیک ټاک اکاونټ ده په خدای قسم که زه سرغو ورباندې خبر وم دلته یو ملګري راته ویل وایي تا 5 میلیون ته د لایکونه رسېدلي دي. دلته ملګري ورباندې خبر کړم فالوور دا لایکونه دي که د دغې دا څه شي ورته فالورز. نو دغه شیان لیگ مراد کړی دي زړه سرونو قربان موسم ولاکه یا د پالورزو په قصه کې پروا یې دغه 300 مسلمانان چې اوس راسره دي دا هم کافي دي. په لکونو خلق موږ څه کوو په ورځ قیامت به مسؤلیت موږ ته رالغاړي چې د خلقو ته تاسو څه شي ورکول څه شي مو ورته نشرول. نو نه د میډیا ته د لایکونو دپاره په خدای قسم که راغلي نه د شهرت دپاره په خدای قسم که راغلي نه د یو څو د بل څه چې دا خلق تهمتونه را باندې لګوي. خو په دې کې به هم اجر وي انشاءالله لګوي دي بشک دومره چې په وس کې دومره دی لګوي. خو دا خپلو کسانو ته وایم دومره لوی خو ادیمو خیال هم وساتئ چې په دې عکسونو کې د زنانه او عکسونه ورسره مه نشروئ. دا بعضې خلق دي یعنې بې ځایه کله کله دلته یوه زنانه راسي یعنې هسې یوه مسئله یې موږ ورته جواب کړي یا یوه پوښتنه یې جواب کړي که یوه زنانه وله څونه جنجال هم ورته جوړ کړل یوه زنانه راغلله چې زه ادیما خبرې یم بیا پوره نه وې راخیستلې چې جواب مې ورکړی له کوره چې تللې اوس بل ځای نکاح کړې وه په یاد مو دي قاري صاحب په خپل سر باندې مور پلار پرېښي وو. نو دغه ویډیو کې ما دې ته په تفصیل سره جواب ورکړی دی خو دغه ښځې خبرې راخیستلې دي ما بعضې خبرې راخیستلې دي د ما خپلو ملګرو بعضې علما دي هغوی انتقاد نو د موږ دغه اکاونټونه تقریبا اوس په ختمېدا کې دي. د دغه عمر جان اکاونټ 2 مسلمانان ورسره وو بیخي ډېر خدمت یې کړی و له منځه لاړی الله به دته خپل اجر ورکوي. نو هدف یوازې د موږ تاسو باید پاک نیت وي اخلاص وي صداقت وي دغه ځای ته یو څه خیال ساتئ نو الله جل وعلا دې رحم وکړي. بیا د موږ تاسو د دین دښمنان چې دي دا په هره مورچه کې راته ناست وي په هره مورچه کې راته ناست وي. که تاسو خیال کړئ کله کله دلته د موږ لایف خراب وي نو د سړي زړه درد کوي چې دا څنګه زه د دین په دفاع کې لګیا یم د الله په دفاع کې او دلته ټول نسواریان را سره ناست وي نو نه د لایف شیر کېدل وي نه چې هغه لایف په څه شي باندې سمیږي خو نو د ټیک ټاک تجارتي کمپنیانې دي نو بیا په دې وخت کې کله کله له ما نه یوه تیزه خبره کېږي اهل النسوار چونډۍ مسلمانه دا بعضې خلک له دې نه یې کلیپ جوړ کړی وي نشر کړی په دې الله بندګان نو الله دې رحم وکړي خدای جل وعلا دې رحم وکړي. دا خور ته اوس وایو دغسې خویندې